بسم الله الرحمن الرحیم. پرون هم نمبر سټایل ګروپ شروع کړی، دکې هم دا ټول اپشنونه وویلو. ګوره راځو مور نمبر فارمیټ ته. دا مې پرون ویل، ګوره دا هر یو ګروپ کې ځان ځان ته بټن ده. ګوره دا د څه شي ګروپ شو؟ فنډ. دا د څه شي ګروپ شو؟ الاینمنټ. دا د څه شي ګروپ شو؟ نمبر. یعنی په مجموعه کې دا بټن ما دلته پرېښی، دلته یو درته ویم. پرون مې دا درته وویل چې جرنل څه کار کوي. جرنل ګوره عادي نمبر دی. مثال که موږ او تاسو دلته ولیکو سیلري او دا مثال داسې معاشات ورکړو، دا یو عادي نمبر شو. صحیح شو؟ یعنې دا یو عادي نمبر دی، جرنل نمبر دی. که دې سره ته غواړې د اسعارو تبادلې سمبول واچې، ګوره دیز نه اچولی شي. که غواړې واپس عادي نمبر جوړ کړې نو جرنل ته راشي او کې که ګوره عادي نمبر ته جوړ شو که نه. بیا مې ویل نمبر څه کار کوي؟ عدد درته د نمبر فارمیټ کې لیکي. لکه مثال په دې شکل کې ګوره 500 اشاریه نه پس 2 صفره. دا مې درته پرون اشاریه نه پس لکه یو پیسه خو صحیح دي که 50,000 وکنه. لکه مثال دا 2 صفره دي دپاره 10 پیسې 20 پیسې د اشاریې نه پس دې څو عدده راشي. بیا دلته ګوره ته غواړې چې دکې مثال دا کامه سپریټر راوړې. لکه مثال موږ او تاسو طبقه بندي کوو که نه، دا کامه سپریټر غواړي، دا هم دلته راشي چې کلګ راوستلی شي. او اشاریې نه پس څو صفره راوړي؟ 2 راوړي. لکه اشاریې نه پس دې څو عددونه راشي؟ 2 دې راشي، 4 دې راشي، دغسې زیاتولی شي. که واپس راشي ګوره دې کې یو نیګیټیو نمبر دی، یو پوزیټیو. په دې ځان پوه کړئ. ګوره پوزیټیو نمبر، پوزیټیو نمبر مثبت نمبر ته وایي. لکه دا اوس مثبت شو که نه؟ یو نیگیټیو نمبر دی، نیگیټیو نمبر، منفي نمبر. مثال لیکو منفي 9000. صحیح شو؟ دا اوس نیگیټیو نمبر شو. اوس تاسو وګورئ که زه دلته ولیکو مثال موږ او تاسو نه یو چا سودا وړه، مثال در کوم پیمنټ وایي تعویضي ته. مثال یو کس دی د 9000 روپو، لکه اول سیل لیکو دلته سیل. مثال څومره سودا وړه، څومره پیمنټ وکړو او بیلانس څومره باقي پې پاتې شو. اوس مثال ګوره لیکم نیم دلته، لکه کس راغو احمد دې موږ نه د 10,000 روپو سودا وړه، 100 روپۍ ورکړي مثال په طور 8000، نو باید 100,000 باقي دی نه پاتې شي 2. نو مساوي دې سره دلته موږ لیکو منفي 2000، یعنې دا څو منفي شو؟ 2000 باقي شو. که دلته ولیکو مثال خان دې مثال د 90,000 روپو وړه سودا 80,000 یې ورکړي، څو موږ تاسو سره دا باقي شو؟ منفي شو 10,000 روپۍ. اوس تاسو وګورئ دا دلته مثال زه لیکم موجب شو. دا مثال 1,00,000 روپۍ مال یې وړو، هېڅ باقي نه دی، 1,00,000 ټول څه کې مثال په طور تحویل کې. اوس دلته ګوره دا منفي عدد زه غواړم. منفي عدد همیشه په اکاونټینګ کې په قوس کې، لکه بانک کې چې کله به کار کوي اکاونټینګ لکه داسې باقیجات داسې منفي نه راولي، دا قوس کې راولي. لکه زه اوس ورته وایم چې دا قوس کې بند کا، نو دلته منفي عدد څه کې بند کا؟ قوس کې بند کا. اوس ګوره دلته زه راځم نمبر ته اوس اخلم، دا سټایل مې واغېستو منفي، یا دا مثال په توره اوکې که ګوره منفي عدد دا شو که نه؟ دا یو فارمیټ شو. زه ورته وایم چې نه په دې فارمیټ کې واله، اوکې که په دې فارمیټ کې لي، یا ته ورته چې نه کسټم ته رېشه یا سپیشل ته اکاونټینګ ته رېشه دلته کرنسي. ګوره زه ورته وایم چې څوک منفي هغه په څه کې واله؟ قوس کې واله. اوکې که ګوره څوک چې باقي شو څه کې راغو؟ قوس کې راغو که نه؟ اوس ګوره یو بل کس راغو مثال په توره ټیک شو، دې د 10,000 روپو سودا وړه، دا ټول منفي شو، ټول باقي شو. نو ګوره ډایرکټ یې دغه ته څه ورکړه؟ سور رنګ ورکړو که نه؟ یعنې دا معنا چې دا کس څه دی؟ باقي دی. اوس دلته ته غواړې لکه اوس ګوره منفي علامت ایسه که قوسونو کې بند شو که نه؟ اوس دا راپور کې چې ته چاته مخکې کوې پوهېږي چې دا سور علامه ده څه ده؟ منفي ده. دا ته غواړې چې سور نه شین ته کړې نو دلته هغه ته راشي کرنسي ته. دلته آپشن دی په نوم د یو منټ دلته وری شي دغه دی، دا کسټم ته وری شي، دا ریډ به والي ته ورته یې چېرې دا ګرین که شنی که ده ګرین انټر که ګوره سور نه څه ته واوښته؟ ګرین نه. یعنې دا علامه اوس د څه ده؟ د باقي ده، منفي ده، مثبت منفي عدد شوه.
نو دغسې تاسو داسې دا کار هم دې سره کولی شئ. اکاونټینګ خو مې ورته پرون ویلی کرنسي اکاونټینګ څه کار کوي؟ سمبول راولي. لکه دا معاشات ته غواړي دا دې مثال داسې فکر وکړئ چې دا معاشات په ډالرو دي. مثال دا معاشات په څه شي دي؟ په ډالرو دي. ته غواړې چې دې سره ډالر علامه راولي، دلته رایشه کرنسي اوکې که نو ګوره چې څه علامه راغله؟ RS. RS ځکه راغله چې دلته پرون څه کړې ده؟ ایډ کړې وه که نه. او که ته وایې چې نه په ډالرو ده نو دلته رایشه سمبول کې څه واله؟ ډالر اوکې که معاش په څه دی؟ په ډالرو. دلته یې کېده اوس اکاونټینګ څه کار کوي؟ ګوره دلته مې پرون درته ویلو چې اکاونټینګ هم د ډالر علامه راولي، خو فرق یې څه دی؟ اکاونټینګ کې ډالر سمبول به د اسعارو لرې وي او کرنسي کې به څه وي؟ نږدې به وي. که بیا دلته راشو ګوره بل څه شی دی، ډیټ مې درته ویلو چې 3 قسمه تاریخ لرو. ډیټ موږ او تاسو سره 3 کې یو شارټ ډیټ شو، یو لانګ میډل ډیټ شو، یو لانګ ډیټ شو. صحیح شو؟ مثال ګوره دلته تاریخ لیکم دا موږ او تاسو سره شارټ ډیټ. صحیح شو؟ دا غواړي اوږد تاریخ ته بدل کړي. دلته راشه ګوره دا تاریخونو فارمیټونه دي، کوم سټایل ته اړی لکه اوس دا تاریخ ته واچو که نه دیز نه خو لانګ ډیټ شارټ ډیټ ته وړېدلو. اوس دلته ته دې تاریخ سټایل بدلی چې اول دې میاشت راشي کال دې راشي بیا دیز نه یې بدلولی شي په تاریخ دې په کوم سټایل کې وي. زه ورته یم په دې سټایل کې اوکې که ګوره سټایل یې بدل شو که نه. وخت یې مثال دلته تا ټایم واچولو، ټایم دې راوستلو. صحیح شو؟ دا ټایم ته په کوم سټایل کې غواړې؟ مثال په توره دلته وختي څه فارمول اپلای شوی په هسې ګوره ټایم دی دلته راځم ټایم مې واچو. دا ټایم ته په کوم فارمیټ کې غواړې؟ ټایم ته رایشه ګوره کوم فارمیټ کې غواړې؟ په دې فارمیټ کې. په دې فارمیټ کې شو که نه؟ یعنې دا سټایلونه دي. پرسنټ خو مې ورته ویلی فریکشن مې ورته ویل چې څه کار کوي؟ کسري عدد ته یې بدلوي. سینټسفیک مې ورته ویل ټکس ته راځو. ټکس مې پرون تاسو ته وویل که نه چې کله موږ ګوره درته مثال داسې درکړو لکه دلته لیکو نیم، دلته لیکو ایج. ایج دا ایج څه معنا؟ عمر ته وایي که نه؟ مثال 20 کاله 30 کاله دلته مثال هسې عمرونه اچو. 30 کاله شو مثال 40 کاله 20 کاله 40 کاله. اوس په عمر محاسبه کېږي دا باید مونږ کوم فارمیټ ته واړو چې دې محاسبه ونه شي؟ ټکس فارمیټ ته یې واړو که نه؟ نو دلته به راشي څه به والو؟ ټکسټ. اوکې که ګوره دا اوس کوم فارمیټ ته واړو؟ اوس که په دې مونږ محاسبه کوو ګوره محاسبه وشوه؟ نه، ځکه دا ټکس شو. میموري کې څه ته بدل شو؟ ټکس ته. که ته واپس دې نمبر غواړې جوړ کړي نو څه به والې؟ جرنل. اوکې دا واپس څه ته وړي؟ نمبر ته. ګوره جرنل. بل راځو سپیشل طرف دا زیپ فون نمبر دی. لکه دلته مثال ته ګوره موبایل نمبر ولیکي. موبایل نمبر مثال په طور ودې لیکه 003 988 مثال په طور 2 3 2 اوس دا وګوره دغه ته غواړې دا نمبر دا د موبایل فارمیټ کې درته ولیکي. لکه اکثره ځایونو کې تاسو نمبر وګورئ داسې لیکل شوي 003 بیا قوس 8 شپږ بیا داسې منفي او ورپسې نمبر څه شوی وي؟ لیکل شوی وي. دا موبایل فارمیټ کې شو. اوس تا ګوره که دغه عنوان نه وي یو کس پوهېږي چې دا موبایل نمبر دی نه پوهېږي که نه نو ته وایې چې دا موبایل نمبر فارمیټ ته یې واړې نو مور ته رایشه سپیشل ته ورته دی نه څه جوړ کړه؟ فون نمبر. اوکې که ګوره موبایل نمبر فارمیټ ته یې درته څه کړه؟ تبدیل کوو که نه. اوس دلته اوس وګورئ صفرونه ته یې څه شو؟ ورک شو. اوس ته غواړې چې دنه صفر ورک نه شي دا بیا څه ته واړې؟ ټکس ته به یې واړې. صحیح شو؟ دلته رایشه دا ټکس ته دا ټول واړوه دلته او بیا دلته ورته څه واله؟ فون نمبر ورته سپیشل کې واله. اوکې که ګوره اوس که چېرته زه ولیکم 003 988 90 انټر که ګوره اوس هم دې ورک شو. دلته راځو د هغه ته بیا خپله دا دلته خپله فارمیټ ته جوړېږي چې خپله غواړي او موبایل فارمیټ جوړ کړي. هغه صفر دی ځکه یې څه کې چې دلته فون نمبر کې جمع علامه اکثره وخت وي. زیپ کوډ څه معنا؟ زیپ کوډ وایي پوسټ کوډ ته. په دې شان ځان پوهې که زیپ کوډ لکه هر مملکت چې دی ځان ته یو کوډ لري. پوسټ کوډ یعنې دا معنا لکه دا خطونه چلیږي. د افغانستان پوسټ کوډ 6,000 دی. څو دی؟ لکه کله چې ته ایمیل جوړې ایمیل درته وایي پوسټ کوډ څو دی؟ 6,000 د افغانستان دی. د پاکستان 15,000 دی.
د هند 40,000 دی دغسې د نورو ملکونو دی دا پوسټ کوډ یعنی دا د پوسټ ادرسه دې ته زیپ کوډ هم ویل کېږي. اوس دلته ګوره که چېرته دا نمبر درته وایم چې دا پوسټ کوډ نمبرونه دي هغه سټایل ته یې واړو نو څه واله زیپ کوډ اوکې که ګوره زیپ کوډ فارمیټ ته یې واړولو که نه که دلته ته راشي دا زیپ کوډ نه سیکورټي څه معنا سیکورټي سوشل سیکورټي نمبر لکه مثال امنیتي یو نمبر دی لکه اکثر دا بانکونو کې د اکاونټونو نمبرونه یې که نه مثال داسې نمبر یې ته چېرې دا یو سیکورټي نمبر دی نو دلته راشي دا سیکورټي نمبر ته اړې نو سیکورټي انتخاب کو اوکې که ګوره دا لکه دا د بانکونو کارډونه وګوره کارډ باندې چې لیکلی دی سره پرې خلاصېږي. کسټم ته راځو ګوره زه دلته خپل یو موبایل نمبر فارمیټ جوړم مثال په طور زه دلته راځم لیکم موبایل نمبره صحیح شو زه دلته خپل یو فارمیټ ورته جوړوم چې څوک موبایل نمبر ولیکي ډایرکټ کوم سټایل چې زه جوړ کړم هغه ته دې واوړي لکه مثال ګوره کسټم ته راځم ورته یم چې 100 که 00 قوس شروع 00 یعنی 00 هغه اول څه کې واله بریکټ کې بیا ورپسې مثال 100 یعنی 0 درې شو که نه بیا منفي بیا ورپسې نور نمبر راوله دلته څو صفره واچو 1 2 3 4 5 6 اوه لس نمبر دی که نه ها صحیح شو اوکې که اوس ګوره زه چې دلته نمبر ولیکم 00 اوس 2 1 2 3 4 5 6 انټر که ګوره هماغه فارمیټ ته یې واړو که نه لکه سبا یو دفتر کې کار کوي دلته دې ولیکو نیم دلته دې ولیکو جاب دلته دې ولیکو سیلري درته وایي دا موبایل نمبر چې دا موبایل نمبر فارمیټ ته واړه لکه دا موبایل نمبر فارمیټ شو اوس که نه نو دلته بیا ته دلته راشي خپله به ورته ډیزاین جوړ کړي ګوره مختلف ډیزاینونه دلته کمپنۍ جوړ کړي ته به خپله څه کړي جوړ کړي مشکل دی کې شته دی ډیلیټ کوم یو ډیلیټ کې کوم فارمیټ دې جوړ کړو دلته خپله دې جوړ کړی هغه دې نه بیا څه کولی شي ډیلیټ کولی شي سره هم پرې خلاص شو. الاینمنټ ته راځو ګوره الاینمنټ یو افقي دی یو عمودي دی لکه دا لیکل سیل کې څنګه غواړي مینس کې پاس لاندې دې ته الاینمنټ وایي مثال ګوره دلته زه راځم دا ډیلیټ کوم دا څو سیلونه غواړم یو سیل جوړ کړم نو څه نه مې کار واخیستو مرج سیل دلته مې ولیکو مثال الحرمین سکول سټوډنټ ریکارډس صحیح شو اوس دا لیکل ته وکړه دې سیل کې دلته راشه الاینمنټ ته دا لیکل افقي ډول باندې هاریزنټلی څه معنا افقي داسې دی که نه افقي ډول کې سینټر کې دی دا اوس وګوره په افقي ډول دا لیکل د سیل کوم ځای کې دي سینټر زه ورته یم چې نه رایټ خواته یې که کوم خواته شو رایټ یا مثال په طور لیفټ خواته یې که ګوره لیفټ دا کوم خواته شو لیفټ یا مثال په طور لیفټ نه الاینمنټ دلته راشه څه واله جرنل دا جرنل سټایل کې شو یعنی جرنل عادي حالت ته وایي ګوره سینټر لیفټ فل څه معنا ډکه پیدا اوکې که ګوره ډکه یعنی دا خو ستا ته نه معلومېږي لکه ګوره ای دې ولیکو لکه اکثره ځایونو کې داسې راځي مارکس دا به خارج ملکونو کې داسې راځي دلته ولیکي مثال ای ولیکي دا ای دې سره ډکه یعنی 15 نمرې یا 100 نمرې دې وړي دا ای د سره ډکه یعنی دا څه کوي فل کوي ګوره فل اوکې که ګوره ټول پرې څه شو ډک شو که نه یعنی دا فل یعنی دا ټول سیل هم دې لیکلو سره څه که ډکه که دلته راشه ګوره الاینمنټ ته جسټیفای خو مې ورته ویله ګوره جسټیفای مثال ته لیکم محمد اکبر خان جان جسټیفای که دا ګوره دې ته جسټیفای وایي افقي جسټیفای کا اوکې که دې ته څه وایي جسټیفای یعنی ګټه یې څه ده ګوره که دلته زه ولیکم نیم اوس که دلته ولیکم جاب دلته ولیکم سیلري یو کس راشي و دی خو دا ټوله خانه نیول دي نو دا خانه نه ده نیول شوې په همدې یو سیل کې دی خو په کالم شکل کې دا درې خانې ځان سره څه کړي نیولي دا ته غواړي سیل کې ځای کې په رو شکل کې نو بیا جسټیفای نه به کارلی دلته راشه جسټیفای اوکې که ځای کو که نه خدا نو دلته روش شکل کې شو که نه بیا دلته راځي ګوره جسټیفای نه غواړي دلته بل سټایل والا سینټر اکراس سیکشن دا سینټر اکراس شو ګوره نیم و دې اړخ ته راځي نیم دې اړخ ته انډو کا
ورته چې دا سټایل دې نه دی په کار دلته راشه ډیسټریبیوټ دا ګوره ډیسټریبیوټ سټایل په همدې شکل منظم خو فاصله منځ کې لږ فرق لري ګوره دلته بیا بیا راځو په افقي ډول څنګه غواړي مثال ګوره عمودي دا افقي دته عمودي وایي که نه عمودي شکل کې ګوره عمودي شکل کې دا لیکل د سل کوم ځای کې دي سینټر کې زه ورته یم باټم کې کا کوم ځای کې شوه باټم یا د سل ټاپ کې کا دا کوم ځای کې شوه ټاپ یا په هاریزنټ ورټیکلی دا جسټیفای کا ګوره صحیح کا جسټیفای فرق ته وګورئ فاصله ځای ته راځي یا مثال په توره دلته راشه په دې شکل نه جسټیفای کې دلته راشه په دې شکل ډیسټریبیوټ کې دا نو برابرول دي په سیل کې د لیکلو بل ګوره دلته راځي دا انډنټ څه معنا ګوره انډنټ مې ورته پرونه وویله مثال زه دلته راځم ګوره لیکم نیم جاب سیلري او کنټري صحیح شو دا لیکل مې پرون درته ویل چې داسې روټیټ کولی شو که نه یعنې دلته تیار مونږ او تاسو سره اندازې موجود دي که ته غواړې په خپله خوښه یو اندازه باندې دا روټیټ کړي دلته به راشي مثال دا علامه خو ګورئ که نه دا دی 100 ډګري سانټي دې خوا روټیټ که 15 څلوېښت په خپله هم روټیټ کولی شي دلته راشه ګوره داسې نور روټیټ که دا ګوره خپله خوښه باندې په څه خوښه په خپله خوښه ګوره داسې روټیټ کولی شي یعنې 100 ډګري غواړې داسې روټیټ که روټیټ کولی شي دا څه کار کوي انډنټ څه معنا مثال ګورئ دا واپس انډو کومه ګورئ ورته دا لیکل دلته راځم سوال اخلمه د لیفټ خوا نه یې څومره رامخکې کې دومره ګوره سل کې د لیفټ خوا نه رامخکې شو که نه لکه دا مثال وګورئ دا لیکل دي زه ورته یم د سل نه یې د لیفټ خوا نه یې لږ رامخکې که دلته راشه ګوره لیفټ خوا نه یې څومره رامخکې کې 15 انچ یعنې 0.5 انچه دغسې رامخکې کولی شي دا خو لا اسانه دي که نه ته خو صبر وکړه دا خو چې داسې بس راته ووایه که نه دا به ایله په کال کې اکسل ختم کړي دا خو شروع ده دا خو لا ګوره بس جسټیفای باندې دلته کلیک کوو خبرې نه داسې چې لږ دا خو سپشنونه دا به تا ته زړه ځکه تنګوي چې دا د کار اپشنونه دي نه خو لکه داسې نه چې د کار بېکاره دي خو موږ ته اوس را په غاړه دي باید درته ویو ګوره جسټیفای ډیسټریبیوټ که ګوره جسټیفای کوي یا دا ډیسټریبیوټ هم همداسې برابرې درته په یو سل کې رب ټکس مې درته پرون ویل که نه لکه ولیکم محمد اکبر خان جان کالم وایسو لیکل شو که نه دا په یو سل کې راوله رب ټکس ته چې کو لګو کې که صحیح وکړه په یو ټکس سل کې درته ځای که که نه خانډو که شرنک ټو شرنک څه معنا رانږدې که وکې که ګوره دې ته شرنک وایي واړه کوي به یې درته شرنک څه معنا واړه که ګوره لیکل شته دی یعنې ګوره د دې څه کار دی اوس دلته که مشکل مونږ او تاسو ته دا دی داسې خو یې ګوره کالمونه ونیول شو که نه او که دلته مونږ راشو دې ته چک ولګو رو شکل کې دا رو غټه شوه که نه ته چې بس نر کالم غټه نه همدا یو لیکل په همدې سل کې ځای که چار څنګه یې ځای نو چې ځای کې مجبور چې واړه راشي که نه نو بیا یې ورڅه ته چک ولګوي شرنک ټو ګوره ولیکل شو واړه راغلو که نه همداسې انډو خو سایز به یې غټی شرنک څه معنا رانږدې جوختول واړه کول ما سر مې درته ویلی که نه دې سل سلونه یو سل جوړ کړه دلته راشه ګوره الاینمنټ ته راشه مر سل وکې جوړ شو که نه واپس یې مه جوړه خپل حالت ته یې راوله چې کیسته که وکې که خپل حالت ته راوله لیکل د کوم خوا نه وي لیفټ ټو رایټ وي رایټ ټو لیفټ وي فنډ مې درته ویلی که نه مثال دا لیکل دي دې لیکلو ته سټایل بدلی لیکلو ته کم سټایل فن ته راشه ګوره فن سټایل د لیکلو سټایل کوم رقم غواړي دا رقم ښه لیکلو ته دلته راشه کوم رقم د ګولډ یو اندازه یې څومره غواړي رنګ ورته څومره ورکې اوکې که ګوره شرنک ټو هغه دا سټریکټ روس یا چلیپاپ یا چې یعنې دې ته دا ریکارډ ډیلیټ شو دلته راشه سبسکرپټ او سوپرسکرپټ مې ویلی و که نه 2x2 دا ټکس ته واړو ګوره دا 2 څه وي پاس وي که نه
ګوره دلته راشه ها سبسکرپټ وکړه څه شو پاس شو که نه خو یو مشکل ته اوس دلته ښه ګورې H2 پاس راغی نه دوه توانې دوه شوه نه شوه که نه اوس که زه سوپرسکرپټ ته چک ولګوم اوکې شو که نه بیا انټر ووهم اکثره وخت ټکس شکل ته واپس دا دوه راکوشي نو کله که داسې مشکل سره هغه شو بیا دا اول لیکل څه ته اړوي ټکس ته دوه توانې دوه شو دا که نه H توانې دوه H توان دوه دوه چې لاندې وي څه وي هغه منفي که لکه کم وي که نه ګوره داسې بس نور خپله پوهېږئ نو ګوره دلته یو اپشن دی نارمل فنډ متوجه دا نارمل فنډ څه کار کوي دا واپس خپل اول حالت ته راوله یعنی نارمل فنډ سټایل ته راوله چک ولګه اوکې که نارمل شو سر دې پې خلاص شو په بارډر خو پوهېږئ که نه دې لیکلو ته بارډر ورکوي ګوره بارډر سره شي بارډر سټایل ورته اول انتخاب کوي انسایډ دی وي آوټ سایډ دی پرون مې بله ورځ مې تشریح کړي دي کم سټایل کې دی وي دا ټول خپله تاسو کولی شئ اوکې که ګوره بارډر یې واغسته که نه بارډر ته رایشه کم رنګ ورکې بارډر کم خوا غواړې کم خوا نه غواړې دا ټول مې درته بله ورځ تشریح کړي دي پاتې شو فل سیل ته رنګ ورکې دي سیلون ته غواړم رنګ ورکم نو شیل ته رایشه فیل ته کم رنګ ورکې دا رنګ ورکې اوکې که واغستو که نه لکه دې نم چې ورکولی شو فن ته رایشه ګوره فیل ته دا ګوره پیټرن سټایل نوم ورکې داسې دا سټایل نوم ورکولی شي سیل ته که همداسې رایشه پیټرن نه واپس فایل افیکټس داسې افیکټونه هم ورکولی شي ګوره نه دې کې پکچر نشته او یې راځي ګوره فایل افیکټ هم ورکولی شي داسې یعنې صحیح شو دا هغه سټایلونه دي پاتې شو یو دا لاک پروټکشن دا ورته سبب وویل